د تاریخ له زرینو پاڼو د اوسنی روس په داغستان ریاست کې په دربندنومي ښار کې نن هم د 40 معتبره صحابه کرامو قبرونه موجود دي. په دغو قبرونو کې د عظیم صحابي حبیب بن مسلمه الفهري رضی الله تعالی عنه قبر هم شته. الفهري د متعدد احادیثو راوي او نامتو اسلامي قومندان وو. حبیب بن مسلمه الفهري رضی الله تعالی عنه په اسلامي تاریخ کې د حبیب روم په لقب مشهور ده. دغه صحابه کرام له خپل وطن څخه زرګونه کیلومتره لیري یوازې د اعلاء کلمت الله لپاره مسافر شول. دوی که چیرې د قام او وطن لپاره جګړه کولای نو مکه او مدینه د دوی لپاره تر ټولو غوره ځای و. دوی په دښتو او غرونو کې د دین، اسلام او توحید د نفاذ لپاره د جهاد او دعوت فریضه تکمیل کړه. بیا دلته وفات یا په شهادت ورسېدل. په دغه خاوره کې دفن شول او په ورځ د محشر به له دغه مقام څخه راپورته کیږي. د تاریخ له زرینو پاڼو